خپل فکر او خصلت یم په ژوندونی په دار کړی زه خپل فکر او خصلت یم په ژوندونی په دار کړی زه پورته بې تنابه لکه ستوری زړېدلی یم. دا د پسرلي صاحب شعر دی. یا مثلا زه چې پټه خوله د بل په لاره ته به پاتې ستن به ځان ایستلی وي خو تاره ته به پاتې او داسې لکه مړې ایرې چې پاتې شي له سره اوره زه به دا زه نه یم خو پرهاره ته به پاتې او مه وهه بې واکه چغې سر له کاڼو مه وهه واوره به خدای ویلي کړي ابشاره ته به پاتې نه به پسرلی وي نه یې غم د پسرلي شعره خدای زده چې د چا د زړه لپاره ته به پاتې پسرلی صاحب به پاتې وي. دا خو فزیکي لحاظ باندې د مرګ خبره ده انسان مړ شي مګر دومره لوی ارواوې نه مري او بیا قومونه چې بیدار وي ژوندي وي خو هېڅکله هم نه مري. نو هغه موږ او تاسو پورې تعلق لري چې څومره کولی شو د استاد افکار راوسپړو د دوی خیالونه راوسپړو هغې باندې کار وکړو. زموږ محققان استادان ما خپله یو بله مقاله کې هم دا پیشنهادونه مې کړي خپلو استادانو ته مشرانو ته محققانو ته څېړونکو ته چې دا نو ډېر زیات کار غواړي تر څو وپوهېږو چې استاد دې قوم ته څه کړي دي او دې ژبې او ادب ته څه کړي دي. را به شو دې ته چې ما څه وخت پسرلي صاحب سره بلدیت شو تقریبا وګڼه 10 کاله تر دې هم زیات 12 نه فارغ وم او مهاجر شوی وم. نو هلته په افغان ملت کې عبدالجلیل وجدي صاحب تاسو یې نوم سره اشنا یې دی د افغانستان لوی ژورنالیست او لیکوال او عالم فاضل او ډېر وطن پرست انسان پروردګار دې په هغوی هم ورحمېږي په دې فرصت باندې یاد شو. هغه په افغان ملت کې او هغه هلته زما هغه وخت کې زلمیتوب سره هم د حواسو دومره کار کولو چې چا نه باید سړی استفاده وکړي نو زه خپله د هغه سره اوسېدم. موږ لیلې لرلې په هغه لیلې کې نو زما استوګنه د وجدي صاحب سره وه. هلته به پسرلی صاحب راتلو سره د خپلو زلمیانو زامنو بیا یو اخبار راووتو په نامه د المسلمون. دا اخبار مطلقا د افغان ملت په ضد باندې و یعنې 8 صفحې اخبار مکمل پای در پای نشریدلو څو شمارې نشر شو. د جواب دپاره به افغان ملت یوه رساله خپره کړه. دې رسالې نوم دی اوس پسرلی صاحب په دې دنیا موږ سره نشته دی د المسلمون سوغات. د هغه شرایطو سره د هغې لیکوال نوم دی د مجاهد په قلم کیدای شي د هغه ملګرو ته معلومات اوسني دي خو دغه رساله هم د پسرلي صاحب ده. نو هغې نه راوروسته بیا پسرلي صاحب د مشل په نوم یو اخبار راویست. دا اخبار هلته داسې وګڼه چې د هغو نشراتو چې د افغانستان دپاره د پکې بحث او خبرې وشي او د افغانانو غوښتنې د منعکس کړي دغسې یو اخبار و. ځکه هلته خو یو قسم یو د ایډیالوژۍ جنګ شروع او زموږ تنظیمونو هم خاص د یو ایډیالوژۍ په بنیاد باندې سره له دې چې د وطن د جنګ ضرورت و داسې د جبهې ضرورت و چې افغانانو کړی وی او تر دې 40 کلونو پورې نه وی کړېدلی. یعنې په لږه موده کې خلکو خپل مستقبل او خپل آینده او سرنوشت ټاکلی وی دې ته نه پرېښودل کېدل. دغسې یو اخبار دوی راویست چې د هغې طریقه وکولی شي یو سیاسي عمل وکړي. فکر کوم یو ګڼه یا دوه هغه هم چاپ شو. فکر کوم چې هغه بیا په دوی باندې بند کړی شو هغه اخبار په هغه محیط کې هغه مقامي خلکو د هغه ځای نوره به اجازه ورنه کړله. د هغې نه وروسته ته د وطن نه چې اواره یې نو وطن سره د زړه تړلی دی خامخا یو فعالیت به کوې. بیا د ممثلې جرګې په نوم یو حرکت شروع شو. پسرلي صاحب هغوی سره همکاري کوله هغه هم تس نس کړی شو. بیا د مشرقي اتحاد په نوم باندې یو اخبار شروع شو. یعنې د هدف خاوندان په هر ځای کې چې وي هر چېرته چې وي خپل کار تعقیبوي هدف تعقیبوي. او که نه نو پسرلی صاحب خو د مشرقي نه و د کندوز و یا د غزني و خو فکر یې کوو چې دا ظرفیت دا مشرقي اتحاد به لوی کړو جنوبي به ورسره یو ځای شي شمالي به هم یو ځای شي بل به هم یو ځای شي په مجموع کې به یو لوی حرکت او غورځنګ به جوړ شي. هغې سره همکاري کوله مطلب خپل مقالې ورته ولیکه دا وکړه هغه وکړه. همداسې خورې ورې هلې ځلې دي او په لاره کې مشکلات دي موانع دي ځای په ځای هر حرکت چې افغانان یې کوي مشکلات پکې ایجادېږي بخصوصا داسې خلک لکه پسرلي صاحب د غوندې خلک مجروح صاحب د غوندې خلک الفت صاحب غوندې خلک داسې خلک چې کوم حرکتونو کې دي هغه سیاسي حاکم کوم قدرتونه چې دي هغه یې نشي برداشتولی په هر حال لاره ورته ډبوي. نو چې ډبوي دوی هم پړاوونه او رخ بدلوي. پسرلي صاحب یو شعر دی چې نه زوړ منطق چلېږي دلته نه زاړه فکرونه زیرک زلمي په تاوده جنګ کې هم سنګر بدلوي. نو دوی هم سنګر بدل کې سپېدې مجله یې شروع کړه چې راځه که نیغ په دې سیاسي عمل نشو کولی چې ادبي سفر وکړو ادبي دا خبره خرابه نشي ځکه ادب پالل غواړي د وطن. نو سپېدې ادبي مجله شروع شوه. د دې مجلې 21 ګڼې چاپ شوې او شپږم اومه شماره وه څه وخت چې ما پسې غضنفر صاحب کور ته راغلی و. په دغه شپه زه په کور کې نه وم چېرته کوم دوه ځای کې مېلمه یم. هغه کوم ځای کې چې زه مېلمه وم نو سحر کې زه همالته چې کاته مې غضنفر صاحب هغه حجرې ته راننوت حیران شوم چې تا دلته څه کوي. نو ما یې زه کېدای شي دلته به چا سره کار وي مهاجر خو هر ځای کې پراته وو وطنداران ما ته تا پسې راغلی نو ما یې زه څنګه پیدا کړم. پرې پوښتنه مې وکړه چا وویل چې دغسې سربند ته تللی دی هغه کلي نوم سربند و. نو هلته راغلی او سره مخ شوې داسې زه چې زه کور ته خیر راغلو بیا هغه د مجلې کار هم شروع کړې هغه مجله 21 شمارې
غالبا 19 اول ځل چې چاپ شو نشر شول دا نشر شول په هغه کې یعنی ادبي فعالیت وشو هنري فعالیت وشو هغه د جهاد کوم ضرورت شو او کوم مبارزه چې د وطن او کوم چې د روسانو د اشغال په وړاندې و د هغه لپاره په هنري ادبي شعري اساساتو باندې یو ډېر قوي سنگر جوړ شو د پسرلی سره باندې کتاب چاپ شول هغه شنو شرایط خنو د مين پسرین په نوم باندې د کتاب د وطن ویر په هغه کې ډېر برخه لاندې دي دلته یو لوی یو هلګونه جوړه شول چې شاعر څه حق لري چې لاندې لیکي ولې لیکي نو د پسرلی سره استدلال دا و چې د لاندې چې چا لیکل لکه خزه دا کنه معلوم دی که هر څوک دی هغه هم شاعر دی کنه دی بل اخر د لاندې وایي چې د شاعر وایي کنه وایي که شاعر نو شاعر حق لري چې وایي لیکي دا چې ولس بیا قبلې که په چا باندې سپ ور کوي استغورځي هغه د ولس کار دی خو لیکي به خامخا نو هغه د وطن ویر کتاب نظمونه شعرونه چې تاسو وګورئ په هغه وخت کې ډېر زیات انقلابي نظمونه دي او د وطن خبرې پکې دي نو مثلا د وطن ویر کې داسې شعرونه شته دي چې وای د لکونو انسانانو پاک وینو الی څوک د امارت ازغیر راشنه کړو نه په هیګم د شلم په قرن په پای کې نور عالم په څه لګیا دی او موږ څه کړو روس مو جرړې د ژوندو باسي خو زموږ بیا دا جهاد د چمړ شوی بیرته مړ کړو یعنی کله احمد شاه غازی خندل کله کرکه د امان لنامو وکړو کوم احمق به خپل فخر سره ورانکا بس یو مونږ یو چې هر څه کړو وای خو نو دغه سی ولول کې دغه شاعري جدا د پدې نوم باندې وکړه ام دغه وخت کې د نثر یو دغه ولیکلو چې د لیونی باد په نوم باندې کتاب دا لیونی باد دغه سټرکچر لري د لیکنې سټایل چې یو قصه شروع کیږي مثلا فولکلوریکه قصه ده یا سره کوم قصه ده هغه وکي هغه د پاسه بیا هم د وطن سیاسي اجتماعي مسایل هغه ته ربط ورکي لکه خبر د پاره چې دلیل او اساس کړي او ډیر د تنزو د هنر په شاو دا چاپ کړو نشر کړو چې اوس هم موږ د پاره تقلید ور دی نه کومه لیونه بعد راواخلو ان زوامه که دا اوس هم چاپ شي زموږ د ځوانان موږ ټول ته دا اوس استفاده کوو تقلید کول چې هغه ته ورته لیکنی وکړو یو لوی انقلاب تحول راولي په دې مملکت کې زموږ دا مرحله روانه و بل اخره ارشه او انجام لري نو د سپېدې دا دورم ختم شوله یو ویشګنه چاپ شو منځ کې بیا وقفه راغله په وقفه کې څه کېدل نو د هغه ځای محیط هم یو عجیب او خوشبختی پکې دا و چې الته د مهاجرت په محیط کې موږ هغه مقامی خلک چې پښتانه افغانانو هغه ادبي غونډې لرلې محافل لرل لکه سرحد ادبي جرګه وایا مثلا رحمان ادبي جرګه وایا مثلا ساحل کون مرکز پروفیسور قلندر مومن مرحوم دا وای دغه ټولو ته موږ تګ راتګ لرلو او په پسرلی په مشرق کې لرلو ته دوی ادبي دغه خود دوی وقد قامت زمونږ څه شو زمونږ سره دوی سره وتلو راتلو د ټولو کې بلدیت پیدا شو هغه پښتونخوا مختلفو منطقو کې چې لوی وړي غونډې کېدلې په سرلای صاحب سره دغه دوستانو رفیع صاحب سمیم صاحب څومره چې نورو کاروان صاحب دغه ټول تلل دغه ځایونو ته نو د هغې خلکو سره موږ مضبوط اړیکې پالل او یو دغه کې دغه تبادله د ادبي تجاربو د هنري تجاربو دا کېدله روانه وه همدغه وخت کې یو بله جرګه پسرلي صاحب جوړه کړله د افغانستان د مجاهدو مهاجرو لیکوالو ادبي جرګه یو څه وخت غونډې وکړې محدود دا حساب وشو وروسته بالاخره دغه عبوري حکومت جوړ شو د مجاهدینو په دغه کې پسرلي صاحب یوه میاشت که یوه نیمه میاشت دغلته کار وکړي زړه یې ورسره تنګ شو یاره نه کېږي بېرته پرېښودلو راغی هغې نه وروسته سلطان محمد صابر یو سړی د کوټې بلوچستان و پروردګار دې په هغه هم ورحمېږي اوس په رښتینې دنیا دی د هېواد په نوم باندې هغه تقریبا په تېرو دغه 10 کلونو کې دا اخبار هم چاپولو د کوټې نه ډېر سابقه نه حتی داود خان د زمانه کې چې افغانستان کې داود خان حکومت و د اخبار فکر کوم هلته نشر شوې وه هفتهنامه وه دا هفتهنامه یې د کوټه کې هم چاپېدله پېښور ته را انتقال کړه او دلته ډېره منظمه شروع شوله او دا نو د افغانستان د لیکوالو د اغېزې د ناستې یو مرکز و لکه اوس چې موږ دلته مثلا افغان ادبي بهیر لرو یو مرکز دی یا داسې بل نو دلته به زیاتره غونډې چې کېدلې د پسرلی صاحب راتلو غضنفر صاحب ساهو صاحب به قلندر مومن دلته راتلو منظم هره جمعه او د پسرلی صاحب د دوی سره ډېرې زیاتې ناستې او ژور تعلقات او ډېر ښه محافل به و نو موږ هلکانو غوږ هم نیولی و او اورېدلې به ما خبرې بیا د هېواد ادبي جرګې په نوم جرګه جوړه شوه څو ورځې چې تېره شولې فکر یې وکړه چې هسې هم کینو پاسېږو نو ولې دې ته جرګې شکل ورنکړو بیا ما هغه چې هېواد ادبي جرګه او د هېواد ادبي جرګې گزارشونه اسدالله غضنفر لیکل دغه کوم حرکتونه چې د پسرلي صاحب ډېر تېز روانو د الفت صاحب د شهادت سره کله چې عزیزالرحمن الفت ترور کړی شو دا چې ترور کړی شو د هغې نه بعد دلته په روشنفکرانو یو قسم ټکان یې وخوړلو خلکو چې وخوړو یو څه دغه سوس شو احتیاط سره و بس ادبي غونډې او مشاعرې او مقاله لیکلې دا کړې دا شیان روان وو د سپېدې دویم پړاو نه مخکې د قلم په نوم باندې یو مجله چاپ شوله
د دې نه وروسته د سپېدې دویم دور شروع شو. دویم دور په منځ کې کلونه وخت لګېږي. د افغانستان کلتوري ټولنه پسرلي صاحب جوړه کړه چې جوړه کړله سپېدې مجله بیا شروع شوه. تر پخوا یو څه زیات زخامت او بیا دا نو دغه وخت چې افغانستان کې ډاکټر نجیب الله رژیم سقوط کړی دی. دې ځای نه ځینې خلک راغلي دي، لیکوالو شاعران انځور صاحب نورو دا خلک رامهاجر شوي دي هلته. او بیا دوی په دغه افغانستان کلتوري ټولنه جرګه کې رفیع صاحب انځور صاحب دوی په دې کې کار کوي. ډېرې ګڼې هم چاپ شولې، 8 که 9 ګڼې دا چاپ شولې. او دې نه ورهاخوا ځینې سیمینارونه وکړل چې یو د هغې جملې نه د افغانستان د معاصرو ادبیاتو سیمینار دی چې شوی دی او هغه په باړګلۍ کې سوات کې چېرته جوړ شو. دی هغه کال 2 یا 3 وچلېده کلتوري ټولنه. دغه دوره هم د دوی پای ته ورسېده. دا چې څنګه پای ته رسېږي، افغان ادبي بهیر ظهور کوي، افغان ادبي بهیر جوړېږي او د پسرلي صاحب په مشرۍ د همدوی د کور نه او بالاخره غځېږي او تر دې ننه پورې را روان دی. او پېښور کې هم، کابل کې هم او نورو دنیا کې هم، ټولو ولایتونو کې هم. کله کله سړی د خوف او د رجا ترمنځ واقع سي، کله کله سړی د غم او د خوښۍ ترمنځ ورک سي. فرصت د غم وي، اما بلې خواته چې ګورې یو لوی هنر په میراث را پاتې، دا د خوشحالۍ خبره ده. نو سړی نه پوهېږي د کومه ځای را شروع کړي. کلاسیک کې ما د یو نظر اورېدلی چې یو خوشحال بابا موږ درلوده کفایت یې کوو، بلکل یې کفایت کوو. او فولکلور کې یو لنډۍ چې ولرو زموږ دپاره بیخي کفایت کوي، موږ د هرې خوا پوره یو. همدارنګه زما شخصي باور دا دی چې په معاصر ادبیاتو کې موږ یو استاد پسرلی صاحب درلودی، دا زموږ دپاره کفایت کوه چې نور مو هېڅ هم نه لرلی. یوه ډېره لویه هستي وه د هره اړخه څه چې ورته ګورې. دغه د هدیرې او د فاتحې په دا مراسمو په ترڅ کې بېلابېل بحثونه کېدله. په دې بحثونو کې یعنې ما خپله دا نظر و چې زه یوه شي ته د ډېرو اړخونو تر څنګ د یو اړخ ته زه لا ډېر زیات حیران وم. او هغه ډېر مهم اړخ دی، زما دپاره مهم دی او د دې ملت دپاره ډېر مهم دی. دا چې زه وایم چې په جدیت باندې موږ باید ته خبره وکړو او په جدیت یې راسره وساتو. هغه دغه ځای دی چې دا ځانغوښتنه چې ده، ځانغوښتنه دا د انسان په ذات کې یو غریزه ده. هر انسان په ذات کې دا خشنه د هیڅ انسان داسې نسته چې هغه د ځانغوښتنې څخه خلاص واوسېږي. دا زه دا مسله دا ستا. البته ځینې لوی خلک دا کولی سي، دا توان د دوی سره سته چې د خپل زه تر خپلو پښو لاندې کړي. خو زه داسې فکر کوم ما چې ځینې لوی خلک لیدلي دي، ما ته کله کله داسې معلومه سوې ده چې دوی په دغه علمي اصل باندې پوه دي، نو دوی کوشش کوي بیا هم دا خپله یو ډول ځانغوښتنه ده. دا کله کله د شکسته نفسي یو ډول په ځانغوښتنه بدله سي. څوک شکسته نفسي کوي، په عین حال کې دا شکسته نفسي غواړي چې مطرح سي چې ولا پلانی سړی داسې یاد سي شکسته نفسه دی. داسې یو حالت هم شته د انسان په روان کې، کیدای سي د تصنع دپاره څوک داسې یو تظاهر وکړي. اما مرحوم استاد پسرلی صاحب، یعنې زه باور لرم تاسو ټول د دې شاهدان یاست، هغه لکه اصلا دغه غریزه چې د په وجود کې وجود نه لرله، بیخي چې ونه، یعنې واقعا نه یې غوښتله، په ټوله غوښتنه باندې، په ټوله دننه غوښتنه باندې نه یې غوښتله چې یا مطرح سي یا صفت وسي. دا خبره یې د ځان په باره کې ډېره عادي تېروله او هېڅکله دې ته نه حاضرېدي چې د ځان په باب باندې بحث وکړي. که موږ واقعا د مرحوم استاد پسرلی صاحب ورپسې خفه یو، که واقعا اخلاص ورته لرو، که واقعا عقیدت ورته لرو، او که واقعا د پسرلی صاحب پر وطن باندې مو زړه سوځېږي، که واقعا د پسرلی صاحب پر وارثینو باندې مو زړه سوځل کېږي چې هغه موږ تاسې یو وارثین یې، همدا ځانګړنه زموږ په کار ده. زه باور لرم چې د استاد پسرلی صاحب دغه یوه ځانګړنه موږ په خپلو ځانو کې پیدا کړو. ګورې ځانغوښتنې دا ملک تباه او برباد کړی دی چې یو دوزخ دی د انسان په دننه کې. دا دوزخ نه ډکېږي، تمام نه لري. که دا ملت تباه سي، که برباد سي، که وږي سي، که محتاج سي، او که تر یرغلونو لاندې راسي، که غوبل ورباندې راسي د نړیوالو ځواکونو، او دا دوزخونه چې ګورې دا د انسان د ځان غوښتنې دا دوزخ نه ډکېږي. سړی حیران پاتې سي چې په داسې یوه جامعه کې لکه افغاني جامعه چې موږ تاسې شپه ورځ وینو، د ځان غوښتنې په اور کې هم ځانونه سوځو، هم نور سوځو. خپلو منځونو کې به دا واقعیتونه به سره وایو. د فرهنګیانو د ځان غوښتنې خبره یې وکړله چې یو بل سره خورو. یعنې دا هم یو د تاریخ یو فصل دی، افغان ادبي بهیر د تاریخ یو فصل دی. کلونه وسوله دا بهیر روان دی، او په دې بهیر کې بې له دې څخه چې کم درز رامنځته سي، کم تاویل ما ویل راځي، ټول همدې کې برخه اخلي. د دغسې یوه ډېرې پیاوړې قوي روحیې پر اساس باندې دا بنسټ رامنځته شوی دی. او د دې بنسټ د یو مؤسس په توګه باندې چې دا پروګرام یې رامنځته کړي، نور یې دا ونه ویله چې یا زه مشر یم یا پلانی مشر یې. دا شی نه و، همدا برکت و، همدا خصوصیت په کار دی چې موږ په خپلو ځانو کې پیدا کړو، هم په خپل فرهنګي ژوند کې، هم په خپل سیاسي ژوند کې، هم په خپل اجتماعي ژوند کې، په کورني ژوند کې، د کلیو کوڅې په ژوند کې،
پر ګام باندې همدا خصوصیت څخه موږ بل لار نه لرو د نجات او د خلاصون لپاره. زموږ په ملک کې داسې کسان بیخي په ندرت پیدا کیږي چې په پوهه، هنر او اخلاقو کې موازی او سره برابر مخته تللی وي. یو دغه ګوته په شمارو کسانو کې استاد و. څنګه چې محمد یار صاحب ویل چې په دې کې ځان غوښتنه مړه شوې وه، کیدای شي چې د استاد د لویي تر ټولو عمده راز همدا وي. ممکن یو څوک په هنر کې ډیر برلاسی شي، ممکن یو څوک په پوهه کې ډیر مخته لاړ شي، ډیر شیان زده کړي، مګر د شخصیت جوړول اسانه کار نه دی. او استاد همغسې چې په خپله ډیر ښه خویونه لرل، ډیر عالی شخصیت درلود، له نیکه مرغه کورنۍ هم دغسې روزلې ده. د استاد صاحب یو بیت دی: پوه شوم په سرلیه د عزت په راز، سر کې د لښکر ځي علم پټ اخلو. او استاد دغسې و مجلسونو کې چې ورسره کېناستو، استاد ډېرې کمې خبرې کولې خو ډېرې پخې خبرې، یوه خبره یې بې ځایه نه وه. او جالبه دا وه چې د افغانستان د تاریخ په باره کې، د افغانستان د سیاسي اوضاع په باره کې استاد داسې عجیبه تحلیلونه کول چې د هیڅ سیاستپوه او سیاستوال او تاریخ پوه له خولې مې داسې خبرې نه دي اورېدلې. او چې وروسته مې ورباندې فکر کړی دی چې هره خبره د کاڼي کرښه وه. په هغه ورځ چې د استاد د وفات خبر مې واورېد، ټوله ورځ مې د استاد هغه غزل په ذهن کې لار بر کېده چې ویلې: خیر دی که مې ویلی شي تن واړه لکه شمع، ټیټه مې د بل ته نشي غاړه لکه شمع. د همدې غزل په اقتفا مې ګستاخي او جسارت کړی یو څو بیتونه مې لیکلي دي. خیر دی که مې ویلی شي تن واړه لکه شمع، زړه مې راته وایي چې نن ژاړه لکه شمع. ډېر وي تفاوت په سرچینو د دریابونو کې، څکه ژاړي خلک واړه لکه شمع. پرېږده چې موږ پرېوځو لویي ته د سر ټیټ کړو موږ، ته اوسه سر لوړه غاړه لکه شمع. ستا د لمرین خوی کمې په برخه شي استاده، شپه او ورځ رڼا شي راته دواړه لکه شمع. دا د پسرلي د لویي راز وګڼه ګرانه ته، ګل اغزي او اور او بند غاړه لکه شمع. د استاد شعر هم د ښکلا شعر او هم د فکر شعر او نورو ملګرو پې خبرې وکړې، خو یوه غوره ځانګړنه یې زما په نظر دا وه چې د استاد شعر چې څنګه شعر و، استاد پکې خپل فکر انتقالولی شو نورو ته. دغه وړتیا په ډېرو کمو شاعرانو کې شته په معاصره شاعري کې، او دا زه په زغرده وایم. استاد فکري شاعر، شعر کې ټوله ښکلا موجوده وه. دغه هنر دی د استاد په شعر کې چې ستاسو په ذهن کې نن د استاد شعرونه ناست دي او دلته یې واخیست. خو اوچته ځانګړنه یې دا وه چې خپل فکر یې لیږدولی او تر تاسې او تاسې د هغه فکر درک کوئ. د استاد غزل بڼ ولولئ، په مینه یې ولولئ. تاسې به د ځینو نه د قافیو، ردیفونو، وزن څه اخیستنې کوئ، د فکر اخیستنې کوئ، خو غزل بڼ او د استاد شاعري خدای د جنت فردوس په نصیب کې ورته تاسې ته ښکلا لیکلې وي. ښکلا الهام ځینې اخلئ او دا بې له شکه درته وایم. هغه ښکلا چې د استاد پسرلي په شعر کې ده، په هر ډول چې دغه ښکلا څرګنده شوې ده، د انځورونو، ترکیبونو، سمبولونو، اسطورو او دا نورو نازکیو، خو دغه ښکلا تاسې ته لیکدي او هغه قوت د استاد شعر لري. استاد غزل هم لیکلی دی، قصیده هم لیکلی ده، نور نظمونه هم لیکلي دي، چارپاري هم لیکلي دي، یو نیم آزاد شعر هم لیکلی دی. خو په دې ټولو کې استاد د هنر خیال ساتلی دی. د استاد بیان عادي بیان نه دی. سلوریزه کې هم دغه هنر احساسولی شو، په قصیدو کې هم، په ځینو مصنویګانو کې هم، او په غزل کې خو ټول هنر دی. حمزه بابا هم نظمونه لیکلي دي، نورو مشرانو استادانو هم نظمونه لیکلي دي. د هغوی یو نیم نظم که داسې وي چې تلپاتې نظم وي. استاد منلی وای چې حمزه بابا که یادیږي او که حذف شوی و، نو د یو نظم د لیکلو لپاره حذف شوی و، هغه د جونګړې نظم. حمزه صاحب همغه یو نظم لري چې په ټول قوت نظم دی، خو د پسرلي صاحب ټول نظمونه راواړوئ، په هغه ټولو نظمونو کې هنر شته دی. عادي خبرې نه دي. دا نه وایي چې هېواد وران شو، خو په بله بڼه یې کوي، مینه پکې شریکوي، ښکلا پکې شریکوي او تاله دا خوند درکوي. پستورې دغسې یوه ټولګه ده. د استاد د سلوریزو ځانګړی خصوصیت دا دی چې سلوریزې اکثرا په جفتو څپو کې لیکل کېږي
او 12 څپیزې وي. د دې لیکل ما ته ډېر سخت وي، نور ته شاید سخت وي. دې امله ده چې ډېر کسان څلوریزې نشي لیکلی، خو ستا پسرلي کومه څلوریزه چې ده هغه له ابتدا نه له اولې مصرې نه په موسیقیت پیلېږي. زیړی المره زیړی المره ښکلې کابله ښکلې کابله تا رابولې هم ځان ته. او بله ځانګړنه بیا دا ده چې په هره څلوریزه کې مخاطب لري ځان ته. هلته المر مخاطب دی، دلته کابل مخاطب دی، هلته بدر مخاطب دی، بل ځای کې اجمل مخاطب دی، بل ځای کې مینه مخاطب. او استاد په دې راس باندې پوه و چې بې له موسیقیته څلوریزه په چا منلی هم نشي. او بالاخره پسرلی یو لوی انسان و. څرنګه چې تاسو هم وویل استاد پسرلی ستاسو ټولو خواخوږی و، او لکه څرنګه چې مو اشاره ورته وکړه چې د بهیر غونډو ته به ورته، نو په هغه بل اړخ باندې زه خبرې نه کوم. زه به صرف دا خبره وکړم چې پلار مې له دې وطن سره ډېره مینه لرله. ظاهرا زه هم دا خبره کوم چې له دې وطن سره مینه لرم، خو پلار مې په عمل کې دا ثابته کړې وه چې هغه همت د ده په اولادونو کې نشته. او تر اوسه پورې زه به د دې یو مثال درکړم چې پېښور و کلونه وړاندې زه ماشوم وم، نو نثار صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې د لیوني باد کتاب به پلار چاپ که او د وطن ویر، دا کتابونه په مستعار نوم چاپ کړل. خو زما په یاد دي چې کله دا کتابونه له چاپخانې راغلل په کور کې پیسې نه وې، نو د همدې له خاطرې د لیوني باد کتاب په مستعار نوم چې چاپاو پلار مې په خپله خطاطي کړی و، چې خط یې چاپ سره سم نه ده راغلی، تجربه یې نه لرله. دا کتابونه د کور مخې ته پراته وو، موږ ماشومانو نو دا له دې بوجیو سم کتابونه را اخیستل، ماشومان چې کور کې کار کوي نو ډېر خوشحاله اوس دا کتابونه راوړو. دا هغه وخت چې په کور کې مو 2 کوټې درلودې مهاجرت کې، نو زه خوشحاله وم، خندل مې، مور مې په قهر شوه خدای دې وبخښي، وایي بیا هم کتابونه راوړي دي. نو ما وویل چې د پلار کتابونه مې دي، زه نه پوهېدم چې دا څه وایي. نو وایي ځای نشته چېرته کېږدو په کور کې. نو ما ورته ویل پلار مې راته ویلي دي چې د تخت لاندې ځای شته، هلته کتابونه کېږدئ. نو ما ستا کتابونه وړل، په هغه وخت کې مې په یاد دي چې مشر ورور مې امان الله ساهو، مور مې ساهو ته وویل چې دا کتابونه چې راوړي دي ګوره په کور کې د ډوډۍ پیسې نشته، پلار د کتابونه چاپوي. نو وروسته کلونه وروسته بیا ما دا احساس وکړو چې یو انسان زه خپله فرضاً زه کیدای شي چې د خپلې ډوډۍ پیسې په خپل کتاب ولګوم، دا طبیعي خبره ده، یو انسان دا کار کوي، خو په مستعار نوم کله هم دا کار نه کوم. دا همت په ما کې نشته چې زه په مستعار نوم داسې کار وکم. او پلار مې ځکه دا کار کوم، هغه هنري شی هم نه و، لکه څرنګه چې نثار صاحب اشاره ورته وکړه، داسې شیانو چې د وطن د درد خبرې وي او خلک یې روښانه کول چې تاسو د وطن درد څرنګه کولی شو چې یوه لاره پیدا کړو چې له دغه ستونزې راووځو. او زه به یوه وروستۍ قصه هم تاسو ته وکړم. تېره اونۍ زه له پراګه راغلی وم، دلته په روغتون کې مې له پلار سره وم، وضع یې ډېره خرابه وه، خبرې سمې نه شوی کولی. نو وار له واره ما ورته ویل مال پلاره څه حال څرنګه ده که نه؟ سر یې وخوځاو، وایي راته ویل چې تاسو په دې راډیوګانو کې یاستئ، څه نوې خبرې د وطن شته که نه؟ نو ما خو یې دې له خطره چې داسې زړه مې نیول شوی و، سر مې داسې وخوځاو، څه مې ورته ونه ویل. بیا په سبا ورځ باندې ما ته وویل چې په دې هوا راتلې، د دې وطن په غرونو واورې ورېدلې وې، له دې وطن سره یې ډېره مینه وه او له تاسو سره یې ډېره مینه وه. تاسې باور وکړئ چې دا البته د احساسات په وخت کې انسان دا خبره کوي، خو زه د زړه له تله دا خبره کوم، یعنی دا د بهیر هر غړی همداسې پې ګران و لکه چې خپل اولادونه پې ګران دي. یو وخت یو چا ورته وویل وایي دا لیکوالانو شاعرانو او زامنو کې دي څوک خوښ دي، داسې یو پوښتنه تېر کړه، هغه تسبیح به یې ډېرې تېرولې، داسې تسبیح تېره ټک ټک، وایي دا ټول دا زامن مې او دا لیکوالان او دا شاعران او دا ځوانان داسې بېکار، وایي دا ټول دغسې دي، یعنې لکه د تسبو دانې او ما ته یو رنګ دي ټوله.